مقابل ورځ ونه ویلې په ورځ د قیامت باندې څو ډلې چې هېڅ سیوری نه پیدا کېږي لمر یو میل وي نن پسرلی ده اوړی هم لا نه ده راغلی نن په پسرلي کې شپه ده ورځ لمر هم نه ده د ګرمي نه ده څه خلک سره ډېر یو نن پازار شو خلک نه شو پازار کړکۍ په مابین کې د لمنځو خلاصې شوې که نه شو خلاصې هلته چې لمر یو میل وي نه خیمه وي نه کوټه وي نه ونه وي نه دیوال چې سیرې ته یې کښېنې هغه ورځ تېره 500 کاله ورځ ده خو هلته سیرې شا دپاره شته حضرت پیغمبر علیه السلام یې د څو ډلو دپاره امام عادل هغه امیران د وخت چې عادل وي د خدای نه ډارېږي حکومت په عدل او په انصاف کوي دغه خلک به د دغه ستوري لاندې ولاړې په راحت به وي هغه ځوانان چې د ځواني وخت یې د خدای په عبادت کې تیر کړی دا به د دغه سیوري لاندې ولاړ وي هغه مسلمانان چې زړه یې 15 وخته د جماعت سره تړلی همیش غوږ انتظار چې اذان کېږي چې جمع ته ځان ورسوه 15 وخته لمونځ په جمع باندې کوي هغه به د هغه سیوري لاندې ولاړ وي هغه ځوان چې ښایسته ښځه د عزت ښځه د غټ خاندان ښځه د ده نه مطالبه د زنا وکړي ښه موقع وي او ښه ښایسته او کمالداره ده دی ورته چې زه د خدای نه ډارېږم د عمل ونه کړي خدای پاک پې هلته د خپل راحت د سوري لاندې درېږي هغه مسلمانان چې یو د بل سره یو ځایوالی او بیرته تګ دواړه د خدای په محبت کوي که سره مخامخ کوي یو د بل سره مینه د خدای د دین په خاطر کوي که پسې شایم یو بل ته دعاګوي محبت د خدای د رضا لپاره کوي هغه انسانان چې په ښي لاس صدقه وکړي نفلي چې دا چپ لاس یې نشي په خبر دا به د عرش عظیم تر سوري لاندې 500 کاله راحت شو په څه شي پیدا شو په دغه دنیا په نیک عمل پیدا شو